سرک زندگی زما یو تیروتنه د یو ځوان د قتل سبب شو او هم د خپلې د کورنۍ عزت مې خاورو سره خاوره کړه. رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرمه چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. د دې کانال څخه رښتینې داستانونه په پښتو ژبه او دري ژبه خپریږي. نننۍ کیسه زموږ د یوه خور کیسه ده چې داسې لیکي: زما مستعاره نوم نیلوفره ده. زه 7 خویندې لرمه او 7 ورونه مې دي. پلار مې ډېر مالدار سړی ده. کله چې زه 14 کلنه شومه، زما د پلار یو ملګری ما پسې جرګه راغی او پلار مې هم زه یې ورکړمه. څو میاشتې نامزاده پاتې شومه. واده مې وشو. خاوند مې احسان نومېده او ډېر ښه مهربان ځوان و. زه څو میاشتې د واده څخه وروسته امیدواره شومه. ټول کورنۍ مو یریدل چې زه غټه نه یمه، څنګه به شي. خو ما کره یو زوی پیدا شو. نورمال حالت کې. هغه زوی مې هم روغ و او زه هم. وروسته زما د ماشوم څخه مور مې زما خاوند احسان ته ویل چې نور څو کاله وقفه ورکه، لور مې لا سمه غټه نه ده. خو احسان نه منل. احسان ویل چې زما ډېر بچیان خوښیږي. زما د ماشوم لپاره یوه ښځه نیولې وه. ما یوازې خپل ماشوم ته شیدې ورکول. پس له هغه چې مشر زوی مې 1 کلن شو، دویم زوی مې پیدا شو. دریم ځل هم زه امیدواره شومه. دا ځلې غبرګونې زامن مې پیدا شو. 4 زامن مې وشو. ټول زموږ خپلوان سترګې موږ ته پاتې وو چې احسان 4 زامن لري. د 4م ځل لپاره بیا غبرګونې زامن مې پیدا شو. احسان دومره ورته خوشحال و چې مه کوه پوښتنه. خو د چا بدې سترګې زموږ ژوند نظره کړه. زه لا زچه ومه چې یوه شپه زموږ کره میلمانه وو په مهمانخانه کې. کله چې ډوډۍ وخوړل شو، یو ځلې شور ماشور سو چې احسان زوف یې وکړه. موټر یې چالان کړل او احسان یې شفاخانې ته بوتله. مونږ ټول کورنۍ په تشویش نه وو. مونږ فکر کوو چې یو عادي زوف به کړی، مګر نه، داسې نه وه. کله چې احسان یې شفاخانې ته رسولی وو، ډاکټران وروسته له معاینې څخه ویلی وو چې 1.5 ساعت مخکې ساه یې وتلې ده. او احسان مړ شوی و. د احسان مړی یې راوسته. هغه احسان چې 1 ساعت مخکې خندا او ټوکې کول، مګر اوس زنه یې تړلی بې ځان په کټ باندې پروت و. احسان مړ شو. وروسته د احسان د مرګ څخه خسرخیل مې ویل چې نیلوفر لورې، هر لیوره سره دی چې ته غواړې نکاح وکړې، موږ د تا نکاح همغه سره کوو. او که ته هر رقم ژوند غواړې، موږ درته همغسې ژوند برابروو. خو دلته زموږ کره پاتې شه. زموږ لمسیان زموږ څخه مه بېلوه.
خو زما پلار قبول نه کړه. زه او زما بچیان یې خپل کور ته بوتله. پلار کره مې لاړم او هلته ما ژوند کوه. هلته زما د پلار کره زما د بچیان او زما ټول مصرف په سرخیل راکول. ښه ژوند مې درلوده. یو ورځ زه مې خور سره بازار ته لاړم. خور مې ځان ته ګوشوارۍ اخیسته. زرګري ته لاړو او هلته خور مې یو جوړه ګوشواره واخیسته. زرګر موږ ته ویل چې بل هفته زما نوی مال له دوبۍ څخه رسیږي. بیا تاسې ته شماره درکوم، تاسې احوال واخلئ. زرګر خپل شماره یې موږ ته راکړه. ما یو هفته وروسته زرګر ته زنګ وواهه. زرګر راته ویل هو زما نوی مال راغلی. زه او خور مې لاړو زرګري ته. خور مې ځان ته یو جوړه نوې ګوشوارۍ واخیسته خو ما وانخیسته. کور ته راغلو. کله چې ماښام شو زما موبایل ته یو مسج راغی. مسج مې ولیده چې د زرګر مسج ده او لیکلی تا ولې ځان ته ګوشوارۍ وانخیسته؟ خوښ دې نه شو؟ ما په ټوکه کې ولیکله چې ما پیسې نه لرلې. همداسې مسجونه مو رد و بدل کوو چې ما ورنه شخصي سوال وکړه. زرګر نه ما پوښتنه وکړه چې تا واده کړی؟ زرګر ویل زه 2 ښځې لرم. زه حیران پاتې شوم ځکه زرګر ډېر ځوان و. زرګر راته ویل زه لا د 14 کالو وم چې پلار مې ماته واده وکړل. 3 کاله وروسته له واده څخه مې ورور مې شهید سو او د هغه کونډه هم ما نکاح کړی. اوس 2 ښځې لرمه خو مګر یوې زما په خوښه نه ده. ما هم خپل د ژوند ټوله کیسه ورته وکړه. همداسې څو ورځې مونږ یو بل ته مسجونه کوو. یو ورځ زرګر راته ویل زما در سره مینه ده. زه غواړم تا په حلال نکاح خپله ښځه کړم. زرګر هم زما خوښ شوی و. ډېر ښکلی او جذاب زلمی و. خو ما زرګر ته ویل چې نه پوهېږم پلار مې ما میړه ته ورکوي که نه. زرګر خپل مور زموږ کور ته د جرګې لپاره ولېږل. هماغه ورځ چې د زرګر مور زموږ کره راغله زما د بدچانسي له امله زما خواښې هم خپله د لمسیانو لیدلو لپاره زموږ کره راغلې وه. د احسان مور. کله چې د احسان مور زما خواستګارې ولیده په زړه یې اور بل شو او له جای څخه جګه شوه. لاړه. سبا ته زما خسر او لیورونه زما پلار ته راغی او زما پلار ته یې ویل چې که لور دې بل خاوند ته ورکړې موږ خپل لمسیان 1 دقیقه هم تا کره نه پرېږدو. پلار مې ویل تاسې تم شئ لور مې لا نه ده ورکړې. پلار مې وروسته له هغه څخه زرګر ته پرېکړلی جواب ورکړ او زرګر ما ته یې ویل نیلوفر جانې اوس خو نوره لاره نشته. پلار دې هم ما ته پرېکړی جواب راکړه هېڅ امکان نه لري. اوس که ته غواړې چې ما سره ژوند وکړې 1 لاره شته چې دواړه وتښتو. که غواړې چې وتښتو خو ستا جواب غواړم. خدای هم زما عقل واخیست.
د زرګر مینه کې زه لنډه او کڼه شوې ومه. ما هم ویل او غواړمه، پرته له دې چې عاقبت د دې کار ته فکر وکړمه. زرګر ویل سمه ده، ته په تمه اوسه، زه یو ورځ ټاکمه. 2 ورځې وروسته زرګر راته زنګ ووهه چې نن ته باید راشې. ما ولیدل چې خویندې مې جامې وینځي او زموږ کره میلمانه هم دي. ما خپل مور ته ویله چې مورې زه تر مارکیټ څخه ځم، بیرته زر راځم. مور مې ویل یوازې مه ځه، خو ما خپل د مور خبره ونه منله او له دروازې څخه ووتلم. لاړم مستقیم زرګر ته. زرګر هم حرکت وکړه د تورخم خواته. ما خپل موبایل لاره کې بنده کړې وه. زرګر راڅخه پوښتنه وکړه چې موبایل دې ګل ده که روشن؟ ما ورته ویل چې ګل کړی مې ده. هغه راته ویل تا اشتباه کړی، ځکه که کورنۍ دې تا ته زنګ ووهي موبایل دې ګل وي درباندې شک کوي. او هماغسې هم وسو. کله چې ما موبایل روشن که زما د خور مسج راغی او راته په مسج کې ویلی و نیلوفره راشه کور ته، کومه تیروتنه ونه کړې. خور مې کله چې زما د مور څخه پوښتنه کړې وه چې نیلوفر څه سوه، مور مې ورته ویلې وه چې نیلوفر مارکیټ ته تللی. خور مې پوه شوی و چې زه احسان ته تللی یمه، ځکه زما خور لږ لږ خبره وه او خور مې پلار او ورونو ته مې ویلي. کله چې احسان دغه مسج یې واورېده د لارې څخه تاو سو، کنه 20 دقیقې لار تورخم ته پاتې وه. احسان له لارې څخه تاو سو او بیرته ښار ته راغلو. زما موبایل او خپل موبایل یې لرې واچول. لاړو یو هوټل ته چې د هغه هوټل مالک د احسان ملګری و. هغه هوټل کې موږ 20 شپې پاتې شو. زما کاکا مدیر امنیت د هماغه ولایت و. احسان زما د کاکا څخه ډېر ډارېدل. هوالته زما کاکا او زما ورونه د احسان کورنۍ ډېر په تنګ کړی و او د احسان دوی د کور ټول موبایلونه یې چک کول. یو ورځ احسان خپل ملګري ته ویل چې ورور مې ما سره وغږوه. د احسان ملګری لاړ او خپل له موبایل څخه د احسان ورور احسان سره وغږوه. د احسان ورور ویل وروره ته همدلته پاتې شه، زه تا ته یوه لاره پیدا کوم چې له هېواد څخه بهر لاړ شې. احسان هم ومنل. کله چې موبایل یې کټ که د احسان ورور تللی کور ته او خپل مور و پلار ته د ډاډګیرنې لپاره دغه قصه یې کړی چې احسان فلاني هوټل کې ده، لا په همدغه ښار کې ده، بهر ملک ته نه ده تللی. دغه خبره د احسان ښځه اوري او د احسان ښځه خپل مور ته زنګ وهي، په موبایل کې همدغه کیسه خپل مور ته کوي چې احسان په همدغه ښار کې ده، فلان هوټل کې. دغه خبره زما کاکا اوري. زما ورونه او کاکا په همدغه هوټل طرف حرکت کوي. زموږ د اطاق دروازه ټک ټک شو. زه او احسان هیڅ فکرم نه کوو چې زما ورونه مونږ پیدا کړي.
احسان فکر وکړ چې ملګری ده. دروازه یې خوسې کړه. د دروازې خوسې کولو سره سم زما ورونه په احسان حمله وکړه او د ګونډو لاندې ونیوه او زه یې کش کړمه. موټر ته یې بوتلمه. لاړم کور ته. ګورم چې بچیان مې هم کور کې نشته. زما خسرخیل راغلی. زما بچیان یې هم بوولي. مور او خویندې مې ټول راته کتل او ژړل. پلار مې هم راته ډېر وژړل او ویل تا زما عزت ته ونه کته. تا زما شپېته کلن عزت خاورو سره خاورې کړل. تا ولې زما عزت ته فکر ونه کړ؟ ما هیڅ نه ویل. او بلې خواته احسان یې په یو علیحده اطاق کې اچولی و چې په وهلو باندې نیمدم کړی و. له جای څخه سم نسو جګېدلی او ډوډۍ هم په ټیم نسی ورکول. احسان یو کال په دې بد حالت کې تیر کړل او وروسته له یو کال څخه مړ شو. یو کوچنی زما تیروتنه د یو ځوان د مرګ سبب هم شو. بچیان مې هم له لاسه ورکړ او خپل د کورنۍ عزت مې هم خاورې کړل. اوس هیڅوک زما د کورنۍ ما سره ښه چلند نه کوي. چیرې تلی نشمه. دغه و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، هیله لرم دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.